الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم. زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله جل جلاله سره زما هغه څه چې په ورځ د قیامت باندې د عمل نامې دي، الله جل جلاله دې موږ ته او تاسو ته نیک عمل نامه را په نصیب کړي، او الله تعالی دې په ښي لاس باندې عمل نامه راکړي راته. د الله جل جلاله د قسمونو په لړ کې چې په کائناتو باندې خوري، او الله تعالی قسم کوي د کائناتو په بعضو شیانو باندې چې هر شی وغواړي. د دې کائناتو د قسمونو په لړۍ کې چې موږ او تاسو شروع کړې ده، اول د انسان د قسمونو په باره کې خبرې وکړي، د هر بنده د قسمونو په باره کې د اسلام د نقطې نظر خبرې وکړي، او بیا څو ورځې کېږي چې موږ تاسو د کائناتو چې الله جل جلاله په کائناتو باندې قسم خوري، او الله جل جلاله داسې شیانو باندې قسم خوري او یا د هغې دپاره چې انسانانو دپاره ډېر اهمیت لري او د ډېر دلیل لري، ډېر طاقتور دلیل لري، او په هغې کې فکر کول غواړي، نو الله جل جلاله په داسې شیانو باندې قسم خوړلی دی. د الله جل جلاله قسمونه په لمر او په سپوږمۍ باندې په قرآن عظیم الشان کې په ډېرو ځایونو کې راغلي، او الله جل جلاله د دې قسمونو دپاره ټول هغه کائنات ښودلي دي چې څومره د هغې په قدرت کې دي، او موږ تاسو په دې ژوند کې دغه ټول شیان ګورو. نن په دې نوبت کې والشمس وضحاها، الشمس وضحا دا د شمس صورت دی او اخیره سپاره ده، او د دې تقریبا لس یا اته آیاتونو باندې الله جل جلاله قسم خوړلی. والشمس وضحاها قسم دی په لمر باندې او په رڼا د هغه باندې، یعنی والشمس لمر شو، قسم دی په لمر باندې. وضحاها او په رڼا د لمر باندې چې هغه راخیږي. وضحاها ضحا دې ته ویلی کېږي چې کله لمر یوه نیزه یا یوه وازه او یا دوه نیزې راپورته شي، تقریبا 20 یا 30 دقیقو یا منټو کې، او د اشراق لمونځ هم روا کېږي، هغې ته هم ضحا ویلی کېږي، هغه د مانځه دپاره دی. او دلته یې ضحا دې دپاره ویلی ده چې والشمس وضحاها قسم دی په لمر باندې او په د هغې په رڼا باندې. والقمر اذا تلاها، او دویم د کائناتو مهم جز چې دی او زموږ ستاسو ژوند کې ډېر زیات رول لري، نو هغه سپوږمۍ ده، او په سپوږمۍ قسم دی، قسم په سپوږمۍ باندې الله جل جلاله یې کړی دی. اذا تلاها کله چې راځي دغه لمر پسې، یعنی عموما سپوږمۍ د لمر پسې راځي، یعنی ورځ تېرېږي او شپه راځي، نو ځکه سپوږمۍ باندې هم قسم خوړلی دی. یعنی د لمر د ډوبېدو څخه وروسته کله چې د سپوږمۍ رڼا خوره شي هغه راځي، او همدا طبیعت د دې کون و مکان دی چې لمر پسې به سپوږمۍ راځي او سپوږمۍ پسې به لمر راځي، ورځې پسې به شپه راځي او شپې پسې به ورځ راځي. او بیا الله جل جلاله قسم خوري. والنهار اذا جلاها، او قسم دی په ورځې باندې کله چې ښکاره کاندي دغه لمر، یعنی کله چې ورځ کې لمر د خپلې پوره پلوشو سره او روښانتیا سره او صفایي سره رڼا غورځونکی شي په ځمکه باندې، والنهار اذا جلاها نو دې ته بیا ورځ ویلی کېږي. جلاها یعنی دا ډېر زیات
رڼا کوونکې وي، ښکاره وي او ټولو خلکو ته ښکاره کېږي. د دې حکمت والنهار اذا جلاها په ورځ کې، ورځ تیاره ده، شپه تیاره ده او ورځ جلاها رڼا ده. د دې دواړه ضد یا ضد دي د یو بل سره. نو ځکه یې قسم خوړلی په ورځې باندې او د هغې په رڼا باندې چې خلک دې ته وپوهېږي چې آیا دا رڼا څنګه راغلې دې ورځې ته، ولې د دومره زیاته رڼا راغلې ده. او بیا قسم خوري واللیل اذا یغشاها، او قسم دی په شپه باندې کله چې پټ کړي هغه لمر، یعنې شپه په هغه وخت کې راځي چې کله لمر پټ شي، یعنې د افقونو نه پناه شي. په ټوله شاوخوا د دنیا کې افق هغې ته ویلی کېږي، افق نه لمر پناه کېږي او د هغې نه ګرځېږي. کله چې د افق نه پناه شي نو واللیل اذا یغشاها، کله چې شپه راشي او بیا دغه لمر لاړ شي په تیاره کې، خپله هغه تیاره ټوله مکمله د ورځې راشي. او همداسې کله چې لیل او یا شپه تیره شي او بیا هغه تیاره لاړه شي نو بیا سبا ته ورځ راځي، یو په بل پسې راځي. په لحاظه د ورځې سره رڼا کول وجلاها، او د هغې سره رڼا کول د ورځې سره، واللیل اذا یغشاها، او د شپې سره تیاره. دا د دې صفتونه دي، په دې صفت باندې موصوف دي. صفت او موصوف دواړه په یو تر بله سره نږدې، یو تر بله سره دي. همداسې والشمس وضحاها، شمس په خپله باندې رڼا ده او روښانتیا ده. والضحاها هغه صفت دی، صفت او موصوف دواړه راغلي دي. والقمر اذا تلاها، همدارنګې والقمر صفت دی اذا تلاها او رڼا موصوف دی، یعنې صفت او موصوف دواړه یو ځای سره راځي. او همدارنګې شپه ورځ او شپه دا راځي. والسماء وما بناها، او بیا الله جل جلاله قسم خوري او قسم دی په اسمان او په هغه ذات باندې چې جوړ کړی دی هغه اسمان. بناها والسماء وما بناها، یعنې اسمان په خپله قدرتي نه دی راغلی، الله جل جلاله منځ ته راوړی او هغې بنا کړی دی. او هغه چې کله والسماء وما بناها، یعنې اسمان چې څومره لوړ دی او ښه دی او ښایسته دی او ستوري دي پکې، وما بناها، او هغه څه چې په دې کې بنا کړي دي او پکې جوړ کړي دي، دا د اسمان دی. یعنې په هغه شان او عظمت سره چې له لرې ښکاره کېږي هغه یې جوړ کړی دی. او د ځینو په نیز باندې یعنې علماو پر له ما بناها کوم یو شی جوړښت دی څخه د هغې جوړونکی دی، یعنې بناها الله جل جلاله دا جوړونکی د دې دی. او د هغې شان اکرم شانه ډېر اوچت دی، و اعظم برهانه، او د هغې ډېر لوی عظیم برهان او دلیل دی د هر چا لپاره. او جل جلاله هغه ډېر لوی دی او د هغې جلال په ټول خلکو او په ټول دنیا باندې، په ټول نړۍ باندې جلال د هغې موجود دی. وعم نواله، او هغه ټول شیان چې د پورې مربوط دي. او بیا فرمایي الله جل جلاله قسم خوري والارض وما طحاها، او قسم دی په ځمکې باندې، په ځمکې او په هغه ذات باندې چې غوړولې ده دغه ځمکه. ما طحاها، دا ځمکه یې غوړولې ده، یعنې هواره کړې ده. داسې نه ده چې زموږ ستاسو ګزاره پرې نه کېږي او ترې غورځېږو. د مثال په طور باندې که یو نارنج باندې یا په یو کره باندې او یا په یو توپ د والیبال باندې میږي خیږي خو هغه راغورځېږي، هغې ختل ډېر سخت ګران دي، هر څوک پرې نه شي ودرېدلی. او په فرض که همدغسې ګول لوی شوی وی نو بیا پرې څوک نه شو ودرېدلی، بیا به لاندې ترې راغورځېدلی او لاندې به بیا نور صفتونه. د الله جل جلاله دلته ارسطو یو نظر ورکړی او نورو علماو هغه داسې ویلي دي والارض وما طحاها، ځمکه خوره ده خو په دې خورې کې دا کروي ده، دایره ده. او هغه داسې وایي چې ارسطو داسې وایي موږ کرویت د دې ځمکې داسې وایو چې کله د لمر او سپوږمۍ دا په یو خط کې دي، لمر سپوږمۍ او ځمکه درې واړه په یو مدار کې واقع شي، او په دې وخت کې سپوږمۍ راشي د لمر خواته او ځمکه اخواته پاتې شي، نو ځمکه تیاره کېږي.
چې موږ تاسو ورته خسوف یو او هغې ته تندر ویو چې سپوږمۍ تندر نیولې ده. د دغې سپوږمۍ دغه سورې د دې ځمکې دا سورې چې وي دا په دې سپوږمۍ باندې پرېوځي او کله چې په سپوږمۍ باندې پرېوځي نو هغه دایره وي او کره وي یعنې ګرد وي. فلهذا ارسطو وایي چې ځمکه کروي ده او همداسې د ځمکې صفتونه دحاها راغلی دی، طحاها راغلی دی د ځمکې د خورېدو دپاره او د انسان دپاره او جغرافیه هم همدا وایي چې ځمکه کروي ده او داسې کروي ده چې د انسان ژوند پکې ډېر زیات ښه ممکن دی. که کروي نه وی بیا نشي، ولې دا په خپله باندې ګرځي لکه کره چې ګرځېږي په خپل محور باندې، لکه د دنیا کره چې موږ تاسو ګرځو، همداسې دا د خپل محور نه چاپېره ګرځېږي او دا د لمر د تاثیراتو نه او د هغې د تاثیر نه مړېږي. لمر او سپوږمۍ او ځمکه او زحل او رانوس نفتون او نور هغه ستوري چې دي هغه ټول ستوري ټول د دې اقمار دي، یعنې د دې لمر دپاره د دې شاګردان یا د دې ښځې او تابعداران دي، یعنې ټول شیان د دې لمر په کنټرول کې دي او دې ته نظام شمس ویلی کېږي. نظام شمس دې ته ویلی کېږي چې لمر او ټول ستوري او ټول هر څه او غټې غټې کرې لکه مریخ چې شو، اوس مثلا مریخ دی یا مشتري دی، د هغې کرې او یا د هغې لویوالی او پراخوالی د ځمکې نه لوی دی او ډېر لوی دی، خو دغه هم د لمر په دې رڼا کې دا د خدای تعالی الله جل جلاله قدرت دی چې ټول مفکرین، فیلسوفان، ټول د جغرافیه علم خلک، ساینسدانان د ډېرو ورځو نه لګیا دي او د ډېر وخت او د ډېرو پیړیو نه لګیا دي چې د کشف کړي او ځان ته یو څه معلومات راوړي چې په دې معلوماتو کې د ځمکې او د دې حقیقت معلوم کړي، مګر بیا هم نشي معلومولی. یا د دوزخ حقیقت معلوم کړي. د دوزخ د حقیقت دپاره په یو ډېر علمي بحث کې لیکل شوي علماو لیکلي دي. روسانو یو وخت ویل چې د ځمکې اخر کې وایي چې د اسفل سافلین او سجین چې دی دا د ځمکې په اخر کې دی. دا به موږ معلومو. د دې دپاره یې کوښښ وکړه چې دا نور خلک ځي سپوږمۍ ته، موږ به دننه ځمکې ته لاړ شو چې په اخر د ځمکه کې څه دي. 9000 کیلومیټره دوی کته شو په ځمکه کې او په 9000 کیلومیټره نه بعد د دوی کمرو او د دوی هیڅ شکار نه کو، بعد هغې نه دغه شو. دوی دومره ناامیده شو چې هیڅ شی په لاس باندې رانه وړ او ډېر زیات مصارف یې وکړل او ډېر په ځمکه کې ننواتل. هر څومره چې تله دوی نه نور اراده خرابېدله، د دوی ماشینونو او کمرو یې هیڅ کار نه کو. دوی بیرته چپه خوله په غلې خوله باندې بیرته راوختل او وویل مصرف هم زیات وکړو او موږ دننه پوه نه شو، خو دننه دومره وو چې دومره حرارت او دومره اور و چې هغې ته هېڅ انسان نشو ټینګېدلی، هېڅ شی ورته نشو ټینګېدلی د دنیا. دومره اورونه و چې هغه کوم سجین او دوزخ دی چې اسفل سافلین دی چې دننه په کنده د دوزخ کې دغومره لرې ده. نو روسانو دا کوښښ وکړ، هغې ته ورسېدل، مګر د دوی کمرو پې کار ونه کړ او د دوی ساینس پې کار ونه کړ چې د دې نه عکسونه واخیستلی شي. خجالت بیرته په شا باندې راغله او دا هېچ چاته معلومه نه کړه چې موږ دومره کوښښ وکړو، موږ ناکام لاړو. اما کله چې مریخ او مشتري ته سړی دي نو هغې باندې کامیابېږي. دا ولې ځکه چې الله جل جلاله دا مسخر کړي دي او دې ته داسې ویلي دي چې تاسو دوی یسبحون شنا کوي او په ځي او راځي په دې فضا کې، یعنې دا فضا دومره ډېره لویه ده چې ته ورته تللی شي. سره د دې چې وایي چې لمر چې ځمکې ته راځي تقریبا 150 میلیونه کلونه چې تیر شي نو دې ته به رارسېږي، اما لمر په یو رب د سترو کې ځمکې ته رارسېږي. دا ځکه چې دا د الله تعالی یو قدرت ثابتوي، ځکه دا شمس او دا قمر او دا ځمکه دې دپاره ده او دا ځمکه یې ولې دومره ارامه پیدا کړې. په ټول جهان د لمر په شان وي یا د مشتري او زحل په شان وي، بیا پکې ژوند ګران. خو بیا په ځمکه کې چې کله دا طحاها اواره یې پیدا کړه او الله جل جلاله په دې کې حکمت دی، یو ډېر لوی حکمت دی او دغه غوړول د دې دي چې دي د مخلوقاتو د هستوګنې لپاره چې لایقه وګرځېږي. دلته ځینو علماو داسې ویلي ما طحاها څخه د هغه
هغه کوم یو چې مراد دی هغه څه دی غوړونکی مراد دی غوړول یعنې ځمکه غوړول شوې ده د الله جل جلاله په قدرت باندې لکه ګل چې غوړېږي لکه یو بل چې شی چې مثلا لکه یو میوه چې پخېږي چې غوړېږي او غټېږي همدغسې د هر څه چې دي دغه ټول د غوړېدو په لحاظ باندې د ځمکې یو مثال دی الله جل جلاله دا ټول شیونه غوړونکي دي او نو دې ته داسې اخیستې د علماو چې دا غوړېدونکي ده لکه څنګه چې د دې نور مثالونه په دنیا کې د نورو شیانو دي چې یو په بل پسې غوړېږي او غټېږي ورځ په ورځ باندې ونفس وما سواها او الله قسم پرې نفس قسم دی په نفس او په هغه ذات باندې چې برابر کړي دي اندامونه د هغه نفس موږ تاسو نفس لرو بنفسه دا نفس دغه ټول وجود ته او د ټول جسم ته او دغه جوارح او د ټولو شیانو ته دا یو نفس دی او کله کله علما نفس په روح باندې هم تعبیر کوي چې نفس او روح دواړه یو شی دی خو دغه نفس کله په بدو کارونو باندې امر کوي او کله په ښو کارونو باندې امر کوي او کله متوسط شي او کله څنګه شي الله پې دلته قسم خوري او قسم دی په نفس او په هغه ذات باندې چې برابر کړی دی اندامونه د ټول انسان دا اندامونه برابرېدل دا جوړېدل دا فزیکي شکل دا اوس چې موږ تاسو حرکت کوو او دې کې روح اچول دغه د انسان دپاره یو ډېر غټ د قدرت نښه ده او بل دا ده چې د مزاج اعتدال فکر مزاج اعتدال ظاهري او باطني حواسیت طبیعت دا باطني ظاهرا موږ تاسو یو طبیعت لرو باطنا بل طبیعت لرو ظاهر او باطن زموږ او تاسو طبیعت سره یو قسم ته حرکات لري او بیا دا طبیعت حیواني او نفساني قواوې دا زموږ او تاسو قوتونه دي حیواني معنا دا چې انسان ناطق حیوان دی او دې کې خپله یو څه دا کوم قوت چې پکې دی او کوم یو فزیکي کارونه چې پکې کېږي او یا دننه په خپله خودکاره ټول عملونه پکې اجرا کېږي لکه زړه لکه نور شیونه دا ټول حرکتونه یا لکه معده یا لکه نور اعضا د انسان چې خپله حرکت کوي یا د سترګو رپېدل دا سترګې رپېږي شونډه خوځېږي ژبه خوځېږي خبرې کوي دغه ټول هغه حیواني طاقتونه دي چې الله جل جلاله انسان ته ورکړي دي او نفساني شیان دي چې الله جل جلاله د دې قواوې پکې پیدا کړي دي او دا یې په داسې یو تناسب سره پیدا کړي دي چې نه زیاتېږي او نه کمیږي او بیا په دې کې ورته ونفس وما سواها او بیا په دې کې ورته د نیکۍ او د بدۍ لارې هم ښودلې دي سواها لارې ورته ښودلې دا دواړه دا نیکي ده نجدین یعنی دوه لارې ورته ښودل د نیکۍ او د بدۍ ونفس وما سواها او برابر کړي دا نفس په کومه لار باندې د بدیو په لار باندې او د دې ته استعداد ورکړي چې په بدۍ دي که په نیکۍ دي نو د الله د خوا نه اجبار نشته عقیده داسې وایي چې انسان په خپله باندې اجبار نه دی راوړی بلکې په خپل اختیار سره هر کارونه کوي او د اختیار دا دی چې دی به بدي هم په خپله باندې کوي او نیکي به هم په خپله باندې کوي او دته بیا عقل ورکړي او تمیز یې ورکړي او نفس یې ورته ورکړي ته تمیز وکړه چې کوم چاته دي غلط کار ته دي بیا الله جل جلاله وایي چې فالهمها فجورها وتقواها پس وغورځولې او وښودلې مونږ په زړه د ده کې بدي د ده او نیکي د ده یعنې دا ورته مونږ واچول الله جل جلاله خالق د خیر او شر دی او انسان مختار دی چې په کومه لار باندې ځي یعنی اول شی په اجمال سره په اجمالي ډول سره او طریقې سره د سلیم عقل او صحیح فطرت په وسیله باندې په ښو او بدو باندې د فرق کولو پوره حوس عقل ورکړ او شعور ورکړ بیا یې په تفصیلي صورت باندې د انبیاء او د رسولانو ژبه ښکاره کړه هغې رسولان یې ورته راولېږل چې دا ښه دي او دا بد دي او دا لاره سمه ده او دا غلطه ده دا لار د بدۍ ده او دا د نیکۍ ده دا د پرهیزګارۍ ده او بیا وروسته یې د هغې نه د هغې په زړه کې یو رجحان واچو رجحان یعنې اعتبار یې پکې واچو او زړه یې د دې ته وهوس چې په دې کې داسې رجحان راشي چې هغه میلان وکړي
کوم خواته اعلان وکړي، یا نیکۍ ته اعلان وکړي همدغه رجحان، او یا بدۍ ته اعلان وکړي، نو هغه رجحان دې ته د نیکۍ اعلان کوي او که د بدۍ نسبت ورته کوي، دا دواړه د ده په لاس کې دي. او دواړه خالق الله جل جلاله تعالی پیدا کړي د دې دپاره چې دغه القا کول د یو شي هغه اچي په دې د سړي په ځمکه کې مثلا یو الهام ورته کېږي، او داسې ترې جوړېږي چې فرښته ترې جوړه شي د ښو او نیکیو دپاره، او د فرښتې خاصیتونه اختیار کړي په نیکۍ سره. او که بیا داسې فالهمها فجورها، او که چېرته فجور ته لاړ شي نو دا شیطاني خاصیتونه اختیار کړي او د شیطان په لاره باندې لاړ شي، او د دې رجحان او میلان ټول لاړ شي او خپل قصد وکړي په دې باندې چې دا په هغه طریقه باندې لاړ شي چې د دې عزم د بدۍ دپاره شي او بدۍ ته ورسېږي، او یا عزم د نیکۍ دپاره شي. او د دې ټولو فعلونو او افعال الصدور داسې وسیله وګرځېږي کله ته د الله تعالی د خالق تعالی د رضا د کسب دپاره شي، او کله د الله تعالی جلاله نه لرې شي د شیطان د رضا دپاره شي. دغه دواړه شیان داسې ترتیب باندې برابرېږي موږ او ستاسو په دې نفس کې ډېر لوی حاکمیت او حکومت دی چې الله جل جلاله یې برابروي، خو موږ او تاسو پرې نه پوهېږو. بیا الله جل جلاله داسې وایي قد افلح من زکاها، چې په تحقیق سره نجات ومونده او مراد ته او مقصد ته ورسېده هغه څوک چې پاک یې کړ خپل نفس. نفس د څه شي نه پاکېږي؟ نفس خو دلته تا سره نه دی چې ته یې په اوبو باندې وینځې، نه، نفس د ټولو ناپاکۍ او ګناهونو نه پاکېږي. ګناه ته مه نږدې کېږه چې نفس ته چټل نه شي، ګناه ته مه ور نږدې کېږه چې نفس کې به دې خیري او چرک پیدا شي. همداسې د دې ټول معاصیو راجمع کېدل په خپل نفس باندې او په وجود باندې قد افلح من زکاها، خلاص یې کړه د دې ټولو شیانو نه او کامیاب شو چا چې خپل نفس پاک کړه د معاصیو نه، د بدیو نه، تربګنیو نه، دشمنیو نه، ظلم نه، ستم نه، د ټولو هر خراب او بوره کارونو نه چې الله جل جلاله پرې خفه کېږي هغې نه لرې شو. نفس پاکول او صفایي دا ده چې شهواني او غضباني قواوې ته عقل تابع شي، او عقل د الهي شریعت تابعدار دی، یعنی عقل دا مني چې الله تعالی موجود دی، او تر څو پورې چې روح او قلب دواړه د الله تعالی په تجلی او په روښانتیا باندې روښانه شي، نو دا خپلو منځونو کې سره قطبونه منفي او مثبت قطبونه جنګېږي، روح او بدن او قلب دا سره یو ځای کېږي، او د زړه کې د سړي رڼا پیدا کېږي، هدایت پیدا کېږي، او بیا دا مؤمن کله هم بې ځایه او بې لارې نشي تللی او نه ځي. وقد خاب من دساها، او په تحقیق او بېشکه نامراد او نامطلبه شو او زیانمن شو هغه څوک چې پټ یې کړ دغه نفس په خاورو او د ګناهونو کې. دغه ټول نفسونه او دغه ټول هر څه دغه شهواني قوه ټوله له خاورو سره د خاورو لاندې کې او هر څه یې ځان نه او ترکې کې او لرې کې د ځان نه شهوت، غضب په داسې حالت کې په سړي باندې راځي چې هغه بیا هېڅوک هم نه ګوري. کله چې ته غضب دې ونیسي هېڅوک نه ګوري، کله چې شهوت دې ونیسي هېڅوک نه ګوري، ګناه ته وړاندې کېږي. دغه ټول به څوک پرې کنټرول کوي؟ دا به ته د الله نه غواړي معاون. ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین وایي، او هغه چې کله مستعان شي د سړي بیا په خپله باندې الله جل جلاله مخکې ځي. په یو بل صورت کې داسې قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، دا د دې قسمونو جواب دی. هغه چا چې قد افلح من زکاها، هغه چا چې کامیاب شو چې خپل ځان یې پاک کړ، او هغه سړی خائف او خاسر شو کله چې خپل ځان خراب کړ. همدغه د قسم د دې ټولو قسمونو جواب همدغه ټکو کې شوی دی. او د الله تعالی په خپل حکمت باندې د لمر تودوخې ته وګورئ، او رڼا د سپوږمۍ ته وګورئ، روښانتیا ته وګورئ، او د دې پیدا کولو ته وګورئ، او بیا په انساني نفس کې د خیر او شر متقابل قوتونه اچول وګورئ، کېښودل پرېښودئ چې د دې طبیعت باندې دواړه اثر کوي او د دې په لارښوونه باندې اثر کوي. د داسې د عقل او قوت
په ښه عقل کې او په ښه پوهېدلو کې د الله نه مرسته غوښتل انسان برابرول دا متضاد طاقتونه الله جل جلاله دلته جنګ کړي دي. کله چې موږ او تاسو دوه متضاد شیان سره یو ځای کړو لکه مثلا فزیکي یوه تجربه ده که ګیلاس کې موږ او تاسو یو اوبه واچو او بیا په ګیلاس کې موږ لاس نه باسو نو دا ګیلاس نه دا اوبه تویږي دا متضاد شیان نه ننواتو ګیلاس نه اوبه توی شي خو الله جل جلاله د انسان په وجود کې متضاد شي نه مختلف شي نه داسې شیان اچولي دي چې د هغې نتیجه داسې شي چې یو مطلق شی انقلاب پکې داسې نه راځي یو مطلق حاصل پکې نه راځي چې ته به خامخا هماغه کار کې بلکې ته به ګوري بعضې وخت د دې ثمرات نتیجې او د دې هغه مرتبول او برابرول په لاره د الله کې او هغه صراط المستقیم کې او د دې نتایجو ته به کتل انسان بیا داسې یو مخلوق ته جوړ شي چې هغه د ملایکو سره ودرېږي او د شهواني قوونه او د شیطاني قوونه هغه یو لرې شي او یو دیوال ته پیدا شي. په لحاظه دلته وګورئ لمر تاسو هېڅ فکر نشئ کولی که یو فزیکدان ته تاسو ووایئ چې آیا لمر څومره هایدروجن لري او په څومره تیزه صورت باندې راځي دغه هایدروجنونه دا په میلیونو ټله هایدروجن د کوم ځای نه پیدا کېږي چې اسمان نه لمر دومره تازګۍ باندې راځي. لمر ته دویا ویلی شوی دی هغه نور لري سوځېدونکی دی باوجود چې فصلونه پخوي او هر شی پخه جوړوي اما تا ته وګوره تا ته څنګه په ترتیب رارسېده تا نه سوځوي تا نه کوي لکه مثال په طور تاسو که یوه شیشه ونیسئ یوه هنداره ونیسئ او کله ورته د لمر وړانګې مخامخ کوي او هر شي ته یې مخامخ کوي هغه اور اخلي اما دا اسمان لمر تا ته مخامخ دی خو ته اور نه اخلي ولې نه اخلي دا الله تعالی ورته داسې یو حکم کړی دی چې ذلول او آرام او په ترتیب سره به په ځمکه کې راځي او انسان ته به ضرر نه رسوي او سپوږمۍ ولې نور ده که چېرته داسې وشي دا ټول بحرونه او دا سمندرونه چې په دنیا کې دي او ستوري دي دغه ټول په بحرونو کې د لمر نه نشي تللی بلکې دا د ستورو په واسطه باندې د شپې حرکت کوي چې کوم خواته د ستورو تللي دي کهکشانونه تللي دي مریخ او مشتري او نور رڼاګانې تللي دا د نور د سپوږمۍ نه په ساحلونو باندې ځي او په دې بحرونو کې ځي ځکه بحر ډېر لوی شی دی او کشتۍ دې دپاره ډېره وړه ده یوه ذره ده نو فلهذا دغه ټول تګ او راتګ د دوی په دې کشتیو کې دا د نور په ذریعه یا د سپوږمۍ په ذریعه باندې منظم کیږي دغه حرکتونه او کشتیګانې هغې منظمې کړي دي هغې مسخرې کړي دي د انسان د فایدې لپاره یې برابرې کړي دي او هیڅ وخت د خپل هغه سیر خط و سیر نه بل طرف ته نه دي همداسې بحرونو ته یې حکم کړی دی چې آرام اوسېږئ کاهل اوسېږئ مثلا بحر کاهل تاسو بحرونه کاهل اوسېږئ انسان ته ضرر ونه رسوئ زمریانو ته او ټولو هغه درنده حیواناتو ته شیر ته او اسد ته او نورو حیواناتو درندهو ته ټولو ته ویل شوي دي چې په خپل ځای کې اوسېږه اوښ کوه مار ته لړم ته هر څه ته چې په انسان باندې کله هم تعارض ونه کړي همدغسې لمر او سپوږمۍ ته ویلي ته نور ورکوه او لمر ته ویلي حرارت ورکوه لمر فصلونه پخوي شپه او ورځ منځته راوړي او سپوږمۍ نور ورکوي ټولو میوو ته او حاصلاتو ته ټولو غلجاتو ته او میوو ته ټولو ته هغې ته داسې یو رنګ ورکوي او ستوري چې دي هغه را پیدا کېږي اجرام ټول هغې ته مزه ورکوي فقها دا وایي چې دې کې هغه انرژي مصرفېږي کوم چې د خدای د طرف نه راغلې ده هغه تا نه ده ورکړې او نه یې ته ورکولی شي ځکه هېڅ وخت به ته نه رنګ ورکړي او نه به ورته خوند ورکړي او نه به یې پخه کړي مګر الله جل جلاله به دا ټول هر څه وکړي د خپل طبیعت نه یې ګرځولی نه شي هر شی په خپل طبیعت او د الله جل جلاله په اراده باندې څرخېږي الله جل جلاله دا ټول قسمونه موږ او تاسو ته د دې لپاره کړي دي چې موږ ته پند واخلو عبرت یې واخلو په لاره کې برابر شو الله د ډېر لوی قدرت خاوند دی موږ ته به جنت هم راکړي که د هغې په لاره باندې راغلو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله